السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به ستاسو په موبایل کې د عکسو لپاره یو ډېر خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې په خپل موبایل کې له خپل عکسو څخه ښایسته عکسونه جوړ کړئ او په خپل عکسو باندې مختلف افیکټسونه استعمال کړئ. او دوستانو په دې اپلیکیشن کې تاسې سټایلیش خطونه هم لیکلی سئ، یعنې په خپل نامه که مې هر کوم سټایلیش خط لیکئ نو هغه هم تاسې په دې اپلیکیشن کې لیکلی سئ. نو نور وخت مو نه اخلم دوستانو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ای فوټو 360. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ درکړه زه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم، او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه هم په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم دوستانو په دغه اپلیکیشن کې په زراو ډیزاینونه دي. نو دغه رقم هر ډیزاین چې مو خوښ سمپل په هغه ډیزاین باندې تاسو کلیک کوئ، نو په هغه ډیزاین کې به تاسو ته هغه تصویر جوړیږي. دغه رقم ګوره په دې کې د خط والا سټایلونه هم شته، یعنې کوم چیرې په خپل نوم په دغه رقم سټایل کې لیکئ سمپل په هغه کلیک کوئ، نوم ورکوئ، نو تاسو ته به په هغه سټایل کې ستاسې نوم جوړیږي. او دغه رقم دا بیا لاندې تصویر والا ډیزاینونه هم شته کې. نو راځو دلته اوس یو ډیزاین سلیکټ کړو، یو ډیزاین خوښوو او بیا په هغه ډیزاین کې خپل تصویر جوړو. نو دلته زه راځم لاندې بل یو ډیزاین سلیکټ کوم. نو دغه رقم زه غواړم مثال په دې ډیزاین کې خپل تصویر جوړ کړم. سمپل په هغه ډیزاین باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ نو دلته ګوره تاسو ته تصویران خپل راړوي. که چیرې دلته تاسو ته نه راړول ګوره په دا کونج کې کوچنی د ګیلري اپشن ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ګیلري خلاصه شي، دلته به اوس تاسو خپل تصویران ور وښیاست. نو دغه رقم مثال زه غواړم دغه تصویر دغه رقم جوړ کړم. سمپل تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ دلته سمپل تاسو خپل تصویر ور وښیاست، پوزیشن ور وښیاست. دلته ګوره تاسو رانږدې کوئ، لرې کولی هم شئ لاندې. نو سمپل بیا په دا کونج کې ټیک مار بټن ده، په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه لاندې لیکه به اوس 100% ورسیږي او دغه رقم هغه تصویر به په هغه ډیزاین کې جوړ شي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ چې زموږ تصویر په هغه ډیزاین کې جوړ شو. لږ ګوره اوس تاسو نور ایډیټینګ هم کې کولی سئ، کلر ملر یې هم ور چینجولی سئ، نور افیکټسونه هم دلته ګوره تاسو په لګولی سئ. نو هر رقم افیکټس هم په لګوئ، هغه افیکټسونه هم تاسو دلته په لګولی سئ، یعنې نور ایډیټینګ هم تاسو دلته کې کولی سئ. داسې تاسو خپله وګورئ، خپله مو هم سر په خلاصیږي. نو که چیرې اوس تاسو غواړئ دغه تصویر سیو کړئ، لاندې ډاونلوډ بټن ده، په دې ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه تصویر به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي. نو دغه رقم دوستانو اوس راځو تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/efoto360. دغه به تاسې د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ. سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو ته یو ویب سایټ خلاص شي. دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي نو دلته به سمپل اوس تاسو لاندې راسئ، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. نو سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.